सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मसील लहु वला मिसल लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व करीमना व रहीमना व रहमतना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यिदल मुरसलीन व खातमन नबीय्यीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व यस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यस्तबशिरून बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाहा ला युज़ीअु अजरल मुअ्मिनीन। अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक़्तहिमीन। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر حضرات علماء کرام زما ډیرو درنو معززو ملمنو او د دې خواوشا علاقونا راغلو او کورونو کې زمونږه आवाज اوریدونکو زما میندو خویندو او بیا دغه بیانات په بار ملکونو کې اوریدونکو مسافر معزز درونه زمونږه او د مونږه معزز خویندې چې بار ملکونو کې اغوی زمونږ د بیاناتو په وجه باندې هغوی قول دی چې مونږه هغه اوقات چې مونږ نه ګناه باندې تیرېدل مونږ اوس هغه په درود شریف باندې تیرو ټولو وای الحمدلله. پرون زمونږه یو ورور د امریکې نه موبایل کړو لاره کې زب بنیر ته بیان ته روانم نو هغه یو قسم متعلق تپوسو کو نو مسلې تپوس هغه وکړو دعا ورته ما وکړه چې یا الله مونږ یو دعا کوو چې خدایا زمونږه د دې مات ګډ ټوټه او کمزوري چې ډېر لږ معلومات په دینی شعبه کې ما فقیر سره دی او بیا د دینا الله دنیا ګډ ګډ تا دا خیر اورسوانو الله رب العالمین د اغي مرګرو په وسیله او برکت باندې چې هغوی بیانات دنیا ګډ ګډ ته اورسول الله دې د دوی ټولو مرګرو چې کوم دا بیانات رسي دنیا ګډ ګډ ته الله دې عمرونو کې او مالونو کې اولادونو کې د عزتونو او د برکتونو فیصله و فرمایي. معززو دنیا کې ژوند داسې تیرول پکار دي ته میوهدار ونشه چې سوره سوره ورکه او میوه ورکه شنډونه ځان نه جوړول نه پکار چې بس صرف اوماغه باندې سوره وي او بس شپانکتی نه فایده واخلي مسافر ته فایده واخلي او میوه نه لري نه. خدای دې مونږ او تاسو هغه میوه وګرځي هغه ونه مو دې الله وګرځي چې دنیا ګډ ګډ ته زمونه خیر الله ورسي. مونږ ډېر کمزوري ورونو بنیر کې ما پرون دا خبره وکړه مل طالبان ورونو زما شهرت نه دی خوښ زمونږه شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمه الله مبارک به فرمایل چې تشهیر د عالم د پاره کله کله د هلاکت ذریعہ د ایمان وګرځيږي. نو خدای دې موږ د هغه شهرتونه اوساتي چې موږ د دنیا کې ور باندې مال حاصل کو دولت ور باندې حاصل کو هغه رب چې موږ د کوم عزت را کړې قسم دې د جهان په ټولو خزانو باندې نور کوم هغه دولت دادې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو معززو ستاسو د ټولو دی الله رب العالمین د خوشالو فیصله و فرمای. ستاسو د وړاندې ما د قران کریم د سوره آل عمران آخری سو آیاتنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله يستبشرون بنعمة من الله. ربی کائنات نعمت دین تا کله چې د دین تعبیر کوي نو په نعمت سره کوي. واذکروا نعمت الله یاد کوي زما نعمت کم نعمت اذ کنتم اعداء
کله چې وای تاسو په خپل منځ کې دشمنان فالف بین قلوبکم ما تاسو په منځ کې زړونو کې څومره مینا واچوله څومره مینا چې د یو بل په وینو باندې باندې جوړېدلای الله وی فالف بین قلوبکم او رب می ورس فرمای فاصبحتم بنعمته اخوانا دومره مینا می درته پیدا کړ د یو بل سره رونه می وګرځولې رونه خو لا بیام کله کله رور د رور سره په پټي باندې په پوله باندې لانجه راځي یو مهرباني وکاو ان شاء الله منګ بار برانډه کې ابو ولاړې دي ځکه چې کار روان دی نو د مخکې چې کوم مرګري راغلي دي نه درخواست کوم چې د مخکې صفته راوړي تاسو داسې مخکې صفته شي ان شاء الله نن به لږ تکلیف برداشت کو ځکه چې داسې به ویم درته پرون رستم مردان کې چا روټۍ کړې وه نو د مانځه د جمعې له دلته راځي اکثر ما میرونو ته په سفر باندې ویل مال زه حیران دي ته یم چې دا 3 غنټې مزل دوی د رستم نه کوي او هلته راځي یو مرګري ګیله کړې وه مولوي صاحب چې دا کم د بهر نه راځي ډېرې دعاګانې ورته کوي او زمونږ یو ورور د اټک نه راورسېد تقریبا 10 بجې را رسېدلی 11 بجې اوس د اټک نه د هغوی د دې پل نه بیا د هغوی ځای له تقریبا بلا مزل دی روډ هم ګډوډ او ګاډی را روان کړی د 2000 روپو پټرول پکې واچوي بیا یې موبایل وکړي مولوي صاحب او راغلی زمونږ ویل چې مدرسې طالبان ته څه ضرورت هغه ورته ویل یاره دا غټه چڼه ورته راوړه او چیني ښه هغې ځای نه ګاډي کې راچولي په ایمان یې ووایي ستا بچي سره چې څوک په سر لاس راکاږي د خدای په ذات ستاسې قسم وي چې هغه سره به مینه نه کوئ تاسې د مینې قابل خو همدغه سړی وي چې د چا د بچي په سر باندې لاس کېدي دا طالبان زما بچي دي طالبانو به خپل سوچ خو زما بچي دي الحمدلله و دا مدرسه د امام الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت او د اشاعت یو مرکز دی چې څوک زما د محبوب د مینې مرکز جوړول غواړي څوک زما د محبوب په ښکلي د مدرسې په طالبانو باندې شفقت کول غواړي زه به ورته دعا نه غواړم ما ملګرو ته مال زما نیکه به م ورته غواړي ولې به ورته نه غواړم ورور مې د ادې او د دادا زوی دی خو انشاءالله که وخت د قیامت راغی زما د ادې او د دادا زوی به وروسته وي انشاءالله او تاسې فقیران به وړاندې انشاءالله او دا مې حرم کې هم دا دعا کړې ده تاسې په خدای باور وکئ منبر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د دعوت د اشاعت دا یو هغه ځای دی چې دلته د انسان د ایمان فیصله کېږي په منبر د امام الانبیاء ناستم چې زه هلته دعا غواړم نورونو وړومبی تاسې دعا کې پیش کوم بیا د هغې نه بعد رونه پیش کوم زه هم دا زما رونه دي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک صحابو ته اصحاب ویلی دي او تاسې ته رونه ویلی دي ولی صحابه تپوس کې یا رسول الله مونږ رونه نه یو محبوب می فرمای تاسې مې رونه یې خو د هغوی داسې رونه مې دي چې زه یې لیدلی نه یم زه یې کتلی نه یم او زما په ذات باندې به ځان قربانوي دا د ذات د قربانولو مسله نه ده دا نور څه شی دی مونږ تاسې یو رشته د خپل منځ کې ایماني رشته ده هغه رشته دا ده چې مونږ تاسې په دې نسبت باندې امام الانبیاء ته ورسیږو ټول وای ان شاء الله الله نبا پورا یقین سره دعا غواړو دا نه چې به قبليږي به نه قبليږي الله قبلای نو د سوره آل عمران ما چې کوم آیتونه تلاوت کړل رب کعبه می فرمای یستبشرون بنعمت من الله زیر ورکدي خلق ته په نعمت زما سره رب استال نعمت دین دی الحمدلله مونږ له سر په چشم قبول دی خو چې مونږ وګورو مخکې تاریخ چې دا دین مونږ ته راورسېدلو څنګه نو تاسې د یرموک په میدان کې ګرځئ هلته تاسې واقعه د یرموک د مجاهدینو اورئ ما وعده کړې وه چې د سعید بن عامر رضی الله عنه د 6,000 کسانو سره چې کوم لښکر مدینې طیبې ته د هفتې په ورځ را ورسېدلو
دغه لخر ته عمر رضی الله عنه کما استقبالیه وکړه او دی لخر ته دی مجاهدینو ته مخته او استقبالی کول ته سوک سوک ولاړو یو د اغوینه حضرت سیدنا عباس رضی الله تعالی عنه بل د اغي قافله تا مخته ولاړ سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنه مبارک می ولاړ دے آغی راغلی قافلے تا مختمی بالاستقبالی تا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ولاړ دے آغی قافلے تا میں دا امام الانبیاء دو بچی نوسی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یوم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دلاس ننی ولید بل می علی شیر خدا دلاس ننی ولید سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حکم کی فرمائی اے سعید کم زینر علی وی فرمائی لیا امیر المؤمنین بیگام خوب لی دلے دے ابلش پا مخوب لی دلے دے لا بلش پا مخوب لی دلے دے امام الانبیاء زم خوب تراغے منگتوی اے سعید بن عامر تا تا پتا دکنا یرموک تا زما گولان تلی دی یرموک تا زما بچن تلی دی یرموک تا زما صحابہ رسید لی دی و بچی پاسا لخکر دی تیار کا او امیر المؤمنین تزان و رسوان سعید بن عامر پستر گبان دی اخ کے راغلے امیر المؤمنین امجاڑی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں امیر المؤمنین نغی گچا پہ رکڑا ورتوی یا امیر المؤمنین ولی جاڑی آغی پوری باز جنگی گما ترسو می چتا تا د یرموک میدان نا د فتح زیر راوڑے نوی حسین تے اشارہ اکڑا یا امیر المؤمنین زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی ستا پہ قماندہ کی با زما دا بچے مزان شہادت تور کئی زما دا بچے بم ستا پہ وہاں پام کوا سچل دے ولی جاڑی امیر المؤمنین کم یا خبر تعالی جڑا را ولی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن عامر توی اے سعیدہ سمر کسان در سر راغلی دی وی فرمائل ما سرخو کسان زر کسان را سر سرب د طائف نہ راغلی دی کم زن راغلی طائف نہ زر کسان دا غیزن مجاہدین راغلی امام الانبیاء مبارک میں چکم خار کی دعا غختوا ملائک راغلیو اے دا اللہ حبیبا تی پکانو باندی ویشتلے منگ باور باندی غرنا غرزو امام الانبیاء فرمائلنا نانا زو خود قوم دا تبایی دا پارا نیم راغلے زو خود دید اللہ سر جوڑی تا راغلیم دید اللہ مینس کی جوڑا وشی دا اللہ دا خپل مخلوق پا مینس کی جوڑی کولو تا راغلیم نوح علیہ السلام مبارک تنگشنو سوئی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا نم نشان ختم کا محبوب میں وی اللہم اہدی قومی یا اللہ ہدایتو کا دی قوم زماتا فإنہم لا یعلمون تا خو نپوئی گی ربا نو دا نپوئی گی اللہ زخو ترا لے گلیم نا پوئی خلقو تا نو چی دا نپوئی گی نزب پا ملائکو باندے تباکوم نا 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 زب اخپلی وینی دا بدن نپاکی کم زب دی قوم تا دا ازار پسے باندے دعاکوم دا عمر رضی اللہ عنہ مبارک اللہ تعالی سن بارک للربا دا دا اغی شاہ بچی دی چی دا چاہ پا حق کی اللہ تا دعا قبول کردی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون یا اللہ دی قوم تا ہدایتو کا دا خود نہ پوئی گی خود دوی بچی با پوئیشی دیو جنا عزیزانو دا طائف خلق اگا خلقو چی دے ارموک میدان لے زانونا او رسول رازم دی خبر تا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ دا مدینی طیبینا دا افتی پا سحر باندے دا عمر رضی اللہ عنہ پا دعا باندے رخصت دلو
خو یو طرف ته عباس رضی اللہ عنہ مبارک راغے. عباس رضی اللہ عنہ مبارک میں امام الانبیاء قبر ته ولاړ دے. سعید بن عامر ته وی بچیه ادرګه دعا درته وغواړم او دعا ته خو راغلم. عمر رضی اللہ عنہم دعا ورته وغوښتا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم دعا وغوښتا. اور یو صحابی دعا وغوښتا. عزیزانو د عباس رضی اللہ عنہ دور راغے. عباس رضی اللہ عنہ ولاړ دے دعا کوي. اے د زمین او اسمان ربا، اے د کائنات ربا، یا اللہ زترد دغی شخصم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دې شخص تریما د دې په وسیله باندې تا د آدم علیہ الصلوۃ والسلام دعا قبول کړې وا. یا الله زو دعا غواړم په وسیله د دې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما دعا قبول کا او د یرموک مجاہدین کامیاب کا. دینه پته ولګی د چې په وسیله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا چا غوښته وا؟ وای چا غوښته وا؟ ټول وای چا غوښته وا؟ عباس رضی الله عنه دعا غوښته وا په وسیله د امام الانبیاء. نو عباس رضی الله عنه په قران ډیر خپویدلو، په احادیثو ډیر خپویدلو. نو کومه وسیله د امام الانبیاء باندې دعا غواړو دا ګناه نه ده، دا ګناه نه ده. آدم علیہ السلام نبی دے، پیغمبر دے، او دعا غواړي یا الله ما معاف کا په وسیله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. رواه حاکم رحمه الله. امام حاکم دا روایت نقل کرے او زمن فضائل اعمال کی شیخ الاسلام مولانا محمد زکریا سے نور اللہ مرقدہ اغم دارا نقل کرے. د دې وجنه ټولو ته چرونو دعوت د کمی عقیدی ساتي په خپل مشرانو پسې بزي. اخو دې خو هم نه مانو ګوره کته زما د مشرنم استعماله او مس کې کوم دې کار نجدینو تکینو ګوره به در سره نظم په لار باندې به زما خپل لاري او استاد خپل لاري زبد مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په لار زم څوک چې موږ سره په دې لار زیدا دی وبندین دي. د مولانا زکریا صاحب په کتاب کې څوک اعتراض کوي، هغه خلق اعتراض کوي چې هغه مونږ ته مشرکان وای. نو بعضی مرګري زمنګ هم دا غوي په دې ترخ کې رواني و یاره نو جوړو سده پولی پټي مسله ور سره ده. مونږ یو عقیده خراب ده، عقیده دي صحیح کې زمنګ د سر ګولان دي، مونږ به په سر ګرځو زړه کې ورته ځای ورکو. خدا چې عزت یو بندي ما او منس کې کار نور ته کوي نو دا دیو بندین نه دي. ها دیو بندین هغه خلق دی چې هغه عقیده د محبت رسول الله ساتي صلی الله علیه وسلم. عقیده د توحید د پاره کوم قرباني ورکړي. شاه اسماعیل شهید تاریخ وګوره رحمه الله. زمون اکابرو په هر میدان کې لا مثلا او لا مثال قرباني ورکړي. موږ دا غوي بچیو ان شاء الله او پاغي قدم بزو. نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام دعا غوښته وا په وسیله او برکت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. عباس رضی الله تعالی عنہ دعا غواړي یا الله په وسیله د امام الانبیاء باندې مجاهدینو ته فتح ورکا. د یرموک میدان کې مجاهدینو ته یا الله د نصرت دروازې کلاو کا. دعا غوښته وا. سعید بن عامر لاړ بس هغه خبره الته پریدم زکه دا ډیره وګړه واقعا ده. یرموک میدان ته جلک ته وړاندې کوم د یرموک په میدان کې د امام الانبیاء د مجاهدینو کمانډر او په میدان جنگ کې د نور په شانتي زلان د ستوره خالد ابن ولید ابو سلیمان رضی الله تعالی عنہ کومه قرباني ورکړې وي چې کله دوی یو حمله کې میدان جنگ ته اوتل نو په دغه میدان کې مجاهدینو ته صدمه ورسېدل، په شهادت باندې ورسېدل او جانب مخالف ته سخت گزار ورکو. خودی دوران کې شپږ صحابه اسیران شیو، یعنی د رومیانو لاس ته پرې وتلیو. نو د رومیانو لوی جرنیل اگر اولګیدو د خپل کسان نه تاسو کو چې دا کم کسان تاسو را اوستي اسیران کړیم دي دا تاسو دی خورا ولای
هغه ورته ودرول تاسو ته کو دا څوک دی دا څوک دی د عربو یو عالم چې هغه عیسائی مذهب او هغه ورته راغی دا پلان کې دی دا پلان کې دی دا پلان کې دی ټول ورته وخدل ورته ویرا کدا منګه قتل کونو مونږ ته بس ملاو شي اورته ویرا دا څه چل دی چې په دوی کې یو جرنیل دی هغه انتهایی دهشت والا دی او ډیر انتهایی قرباني والا دی او داغه پلاس باندې پسلها او خارونه فتح شوی دي که هغه راولي او چل ور سره وکي او هغه 1900 گرفتار کې نو دا ډېر لوی کارنامه وکي دا یاد ساتي نن درته چل او مکر د عیسایانو د رومیانو او د يهودو سازشونه درته بیانوم دا دومره سازش والا قوم دی هغه ورته وی دا بسوګ راولي دا خالد بن ولید چې هغه سره خبرې وکم او په چلی ونیسم دا عربي عیسائی عالم ورته وی دا زما کار شو وی ته به څنګه راولي وی خالد بن ولید په خپل مجاهد او مسلمان باندې سخه پکېږي هغه چې کله پته ولګي د زما کسان جیل کې دي اتکړی ورته چولې شوی اب خود به خود راضي نو داسې چلوګه چې دا کار زما شو نو دینه پته دو خبر را اوتلی یو خبره ده چې مشر د مسلمان با چې داغي ارسو ګیروي پاغه باندې بزان قرباني ابر اخلاصي زمون حاکمان د بچ تسبیح اړي وي مونږ ته نه بچ کې نور خپل کار وکړي خالد بن ولید ته چې خبر راغی چې چی کسان مجاهدین هغه اسیران شوی دي بنديان دي اتکړی ورته لګیدلی روټي ورته راوړه اهل عیال ورته وی روټي اخریا ابا سلیمانا دا ابا سلیمان اوخ کې روان دي زبا روټي تلا څنګه وروړما زبا روټي څنګه خورما زما ما امیر عبیده بن الجراح تبوزی امیر عبیده بن الجراح مکی پروت تے انتہائی خپه دی او پریشان دی دی ورته په سر باندې لاس کې خودو قم یا امیر ابو عبیده بن الجراح پاسیگا ادریگا امیر عبیده بن الجراح تلاسونه چاپه رکړلو ورته وی الله دې رحم کی پتا باندې یا ابا سلیمانا تا ته پتشت دې کنا ورته وی ما ته پتا دا چې زمون شپک کسان گیر دي وای دا غید پر بس چل کو خالد بن ولید وی انتظار کوا یا بدر میانو سرونه در تلاش کی راوړما یا بدر تخپل مجاهدین را رسوما امیر عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ مبارک می ابا سلیمان تغاڑا ورکڑلا خبر راغے یا امیر عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ در رومیانو نکسان راغلی وفد راغلے دے تاسو سر ملاویگی ابا سلیمان راغے پیوڑیر عجیب انداز کے ودرے دلو دا عربی عیسائی عالم ورت سلام کئی ابا سلیمان ورتوی سلام نباد سنگر اغللے ورتوی اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ستاسی مجاہدین ستاسی رون علتا بندیان دی وی آو وی دا غید پارا زد رومیانو سر رخر را لی گلئی متاسد پارا چې دا غوی پیغام در تراوړم وای اس چل دی پیغام کیسه دی وای پیغام داد هغه وی ماته خالد بن ولید راولای زدا غی سره خبرې کوم په دې کسانو باندې نو اے خالد بن ولید دو ورځې ورته پاتې دي یا بساسی مجاهدین قتلای یا ځان خبرو تور ورسوا خالد بن ولید وی ز تیار ما ز تیارم کنه امیر عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورتو یا ابا سلیمانا تخو روانے دا مکار قوم طرف تروانے دیر مکار قوم دے دیر چل والا قوم دے دیر دو کی نڈک قوم دے اغید پار یواز مورزا
ځان سره کسان والا یا الله نن هر سره وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. کشمیر کی زما مسلمانان دردیگی، کشمیر کی زما مسلمانان په اور کې سوځيږي. مور د لور د حال نه خبر نه دا، زوی د پلار د حال نه خبر نه دی. د دنیا مسلمانان وی خپل کار بکئ، عراق تلار شي زما مسلمان قوم دردیگی وی خپل کار بکئ. فلسطین تلار شي اگوی ور باندې گولې استعمالی، زما واړه واړه بچیان کانی را اخلی گزار ور باندې کئ. لار شي تاسی برما ته وګورئ، برما کی زما مسلمانان پس اور بلیگی، جندون باندې اور ته غورځولې شي. هاي د مسلمان په حال باندې زمنګ باچان بار ملکونو ته یورپ ته تماشو ته روان دي. نن به موږ ته خالد بن ولید پکار دی. خالد بن ولید وی یا امیر عبیده زروان ما ورزما، کڅوګ ما سره زم خو غیدا او کڅوګ را سره نزیزب چاته تیار. د دې خبر نه مچ چاته ما سره لاړ شه، بس زه خو تیار یم، زه غوښته هم کنه زما مجاهدینو ته قیامت کې سلام زه تیار یم. امام الانبیاء پلاس کی چچا لاس اخودل دے اگوی ڈنبی خبر داوا. اکم خبر وا ڈنبی خبر پا بیعت باندے داوا. نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اگوی نعره داوا منگتا سر بیعت کو دی د پارا نکو چی دو جماعت کی بناسو تسپے با اڑو. دی د پارا بیعت نکو چی منگ با جماعت کی سیبا اگدو اگدو منزو نکو او زما مسلمان بیرمو کی دردیگی. نا 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 دی د پارا بیعت کو ما نحن الذین بایعوا محمدا. من اگا کسانیو چی بیعت کو تاثرا پا کم خبر باندے علی الجہاد ما بقینا ابدا. جہاد باندے دا اللہ پلارا کے بزان قربانو مال با قربانو. من اگا خلق نیو چی موسیٰ علیہ السلام تاوی فضحب انت و ربک فقاتلا تاوستا رب دلارشی او انہا ہونا قاعدون. من با دی پولو باندے ناسی استاس تماشا بکو. نا 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 محبوبا من اگا خلقیو چی زان با قربانو وینا بتو یو او دبلنا ببدل اخلو. خالد بن ولید و عزت یارم امیر عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ مبارک اعلان کئی د دې لپاره د سو کسانو ضرورت ته خو هغه کسان بزی چې واپس دراتلو امید نه. عزیزانو چې کله اعلان لګي اعلان د لګو کسانو شوو، سل کسان پکار دی یا لس کسان پکار دی. د لسو مجاهدینو ضرورت ته خو هغه کسان چې به واپس ناراضی. عزیزانو وورای چې اعلان ختمیږي د رسول الله غلامان ادریږي، په زرګونو خلق ولاړ دي او هر یو وای جی موږ تیار یو. خالد بن ولید رضی الله عنه مبارک ته وای انتخاب کوا، ته پکې ځان ته اوس کسان بیلوه تیار خو ټول دي، خو اوس ته بیلوه انتخاب ته کوا. یاد ساتئ دی خوا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ولاړ دی، خالد بن ولید لاړو معاذ بن جبل توی دی خواشا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نعرہ لگئی الحمدللہ. د دین بعد میں اسود رضی اللہ تعالی عنہ خالد بن ولید ورته اشاره کوي تم را دی خواشا. کله چې دی را دی خوا کیږي عبدالرحمن بن ابو بکر د ټولو نه وړاندې ولاړ دی. خالد بن ولید ورته وی ته ولې را جدا شولې؟ وی اسینا د خلقو انتخاب به وکړو ما د ځان نه هیر نه کړي.
ماهر نکی اسنت خو ګرمو کې شمار وکې اوس به کسان برابر شي زب پاتشم پلار به میراته بیګا ته خوب کې وي چې بچیا چې زما د پیغمبر د دین دفاع لپاره مجاهدین را خلاصولو نو ته ګټ ته ولاړوي نو تا د خلکو انتخاب کولو خالد بن ولید ما د ستا انتخاب کړي چې زه به تا سره څنګ په څنګ باندې ولاړم میدان جنگ ته لاړل دوی خو لاړل د هغې مکار قوم سره خبرو ته 100 کسان برابر شو او خالد بن ولید هغه توره لاس کې ونیوله چې د مسیلمة الکذاب نه اغستې وه مسیلمة الکذاب څوک و هغه سړی چې د نبوت دعوه یې کړې وه د هغې نه یې توره اغستې وه هغه یې وجلی او مردار کړی و هغه توره چې په هغې باندې د سرو زرو اوبه پلېرلې شوې وې هغې به پړقا کوله خالد بن ولید خپله توره راواغسته او داسې اړوله را اړولی لاړو هلته چې کله میدان ته لاړو عزیزانو دا یاد ساتئ هغوی ورته مخې ته قالینې اچولې وې پرشونه ورته برابر کړي چې دوی کله راشي نو دا ډېر عجیب قوم دی دوی به زموږ د دې ډول او سنګار نه متاثره شي او یو عجیبه محل جوړ کړی و په هغې کې ډېرې اوچتې اوچتې کرسۍ لګولې وې خالد بن ولید رضی الله عنه آی های خدایا زه وایم ما نن هم دا خبره کوله چې خدای هغه خلق چې د هغوی دا ایمان د هغوی دا یقین څنګه جوړ دی نن زمونږ په شانتې د شر القرون د زمانې خلق را پاسیږي وایي صحابو نه غلطیانې شوي دي بدبخته دا قلم د ستا د اور د جهنم لړومی شي چې دا زما د محبوب په صحابو باندې جرحې کوي او زه وایم زما د پیغمبر د صحابو د اس په سپېږمو کې چې کومه خاوره پرته ده قسم بالله زما په شانتي هزارها او کروڑها علما د هغې سپېږمو د اسونو د صحابو د ګرد نه قربان شه زما دا ایمان دی زما دا ایمان دی چې کله دوی لاړل خالد بن ولید رضی الله عنه مبارک صحابو ته وایي چې زه څنګه ځم ما پسې راځئ په قالینو باندې صیبه اسونه ورخوشې کړل په پرشونو باندې قالینونو باندې اسونه لاړل محل د کمانډر ته ودرېدل هغې بار کسان ولاړ دي چې دا را څرنګه خلق دی دا خو نه د پرشونو پروا ساتي نه د قالینو پروا ساتي خالد بن ولید قمانده ورکړه چار چاپېره ودرېږي محل نه زما دننه خبرې دي او اواز ته انتظار کوئ ګورئ ما سره به داسې نه راځي چې ایله به بس مراقبې به کوئ نه رډې به ودرېږي رډې بالکل داسې به چې اواز سره نه به د دیوال پروا ساتئ او نه به د بل څه پروا ساتئ میدان جنگ باندې به سینه غورځوئ ډېره ښه ده او ما هغه انداز کې صحابه کرام چار چاپېره ولاړ دي خالد بن ولید ته وایي چې جی خبرو ته یوازې راغلی که څوک در سره شته وایي شته دی جي ما سره کسان شته کسان را دننه شو چې کله کسان را دننه شو دا قماندان او کمانډر د عیسیانو بره ناست دی کرسۍ لګېدلي په شمار باندې دوی چې راغلل خالد بن ولید رضی الله عنه مبارک لومبۍ یو کرسۍ واغسته او داسې ډډې ته کېښودله مخې ورته خوا کړه هر یو صحابي راځي او کرسۍ ته مخه داسې اړی او په ځمکه باندې کینی او ورته وایي عجیبه خلق یې تاسې ما نه پېژنئ زه یو بدتمیزه انسان یم ما تاسې دپاره عزت در کړی ما تاسې له فرش جوړ کو تاسې له مې کرسۍ ولګولې تاسې راغلی په ځمکه کېناستئ وایي نه چې موږ ته زموږ رب فرمایي تاسې ته مې ځمکه فرش ګرځولې ده ستا دا فرش زما د رب د فرش په مقابله کې هیڅ شی نه دی دی ورته وښودل چې موږ د کرسو غله نه یو موږ د قالینو غله نه یو موږ د ایمان د راتلو والا ازمرین یو چې موږ تاسو له د ایمان کلمه در ورسوله زمونږ او ستاسې فکر کې ډېر لوی فرق دی ښه کینه ناستل هغه ته وایي بره کینې او که لاندې کینې موږ درته څه نه وو نو هغه ویل دا خو ترتیب نه دی چې تاسې لاندې او زه بره یم دا عیسیان ډېر مکار قوم دی لاندې کېناست ورته وایي خالد بن ولید راغلی وایي آو وایي زما ډېر خوښې او ورته وایي آو زما هم هغه څوک ډېر خوښ وي چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله خپل عقیده ورته وروروله بیا ورته وایي اے خالد ابن ولید
زستا بہادری منما ډیر بہادر انسان دی ورته وی حمد او ثنا د اغزاد لرا چې چا خالد بن ولید تا ایمان په جناب رسول الله نصیب کو اور تو اے خالد بن ولید ستا سے کسان ما سره بندین دی وی او ما ته پته دا وی زه خو تا سره دو خبرې کول غواړم منگا ډیر پر امن والا خلقیو امنم خوخ دی شر نخوخو خالد بن ولید وی دا نارخو زمونگا دا منخم تاسی تویو چراشی دا کلمه وائی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عیسائی کمانڈر ورتوی دا خبر پریدان بلا خبر کوا ورتوی نا اول دا خبریم زمانگ دادے اخیر دا خبریم زمانگ دادے ورتوی دا خبری خبری نوڑی دیر اگدی خبری وشوی حتی امام واقعی رحمت اللہ علیہ ورباندی دیار لصبحی ڈکی کڑی دی فتوح الشام کی زرازم دی خپلی خبری تا خالد بن ولید وی نا منگ دی خپلی خبری نوڑو ورطوی زبدت تشپک کا سان راولما ستا مخ کی بے قتل کم خالد بن ولید وی نا ما زما خبر مورا تک زما شپک کسان راولی قتل کی اغوی با جنت تلان شی خو زما دی پر رب دی عیسیٰ قسم وی چستا سر با مخپو تک دما دا یاد ساتا ما تا رسول اللہ دا سی مدرسہ کی سبق را کرے دے ما دا سی مدرسہ کی سبق والے دے دا چا دا خبر نیاریگم نا کہ زما شپک کسان شہیدان شی نو دو روم اریو بازار بدرتا ستاسی دا قوم پوینو باندی و لڑما نن مونتا خالد بن ولید پکار دے خالد بن ولید وی یاد ساتا زان جنگ تا تیار کا زان تیار کا منگ اگا میندی کمو میندو گی کی چھ منگ لوبا کرے دا منگ چھ کم میدان تلان شو منگ دا زان نرستو کشتی ماتاو زان سره به دوباره کشته نه ساتو ځکه هغه خار من خپل خار ګڼو اب زمون به خپل خاري کستا دا خیال وی چې د پیغمبر غلامانو به کشته او کې راغلي او پرتیبه نه من بچي او هرڅ د الله نه قربانه او ځان رډي ساته بس دا د منګه لاړو ځان دی برابر سباله جهاد جنگ میدان ته راوزا پسرهاو پوجونه دی راولا او زما کسانن شهیدان کا ایس خبره نشتا خو سبا دی د خپل میندو اوخ کی بسوک پاکی د خوزو بروشو میندو با بے اوخ کی ستاز سوک پاکی زمنگ بچین چی شہیدان شی میندی ور باندی گلونا اچائی او ستازی چی مرشی بے بورتا جاڑی نو پخپلو پوجینو دی رحمو کا بستینا لارو میدان تا او امیر عبیدہ بن الجراح تاوی ما ورتا خبر پری خودو سبابا جنگ میدان تا زو جنگ میدان تا عزیزانو سبا تیارین شروع شوی امیر عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ورتاوی صدی ورتاویل عزیزانو گور یاد ساتای اللہ چی دے چا سر ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اے امت محمدیہ دنیا گٹ گٹ کی مجاہدینو تا زدہ اعلان لگوم او دا نعرہ ورتکوم چکہ منگو تاسی نبوی ارشادات تعلیمات مخی تکی خودل انشاءاللہ امریکی والا با التد ایمان اقرار کی انشاءاللہ غم دارے چی منگا دا یو بل پوینو نو مریگو دا یو بل وینم زان لمباح گرزولی دی سیبا نا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مبارک ورتوی امیر عبیدہ بن الجراح دو خبری دی یا بسبالا شپک کسان جوندیر رسوم او یا بد شپک کسانو په مقابل کې د زرګونو عیسیانو سرونه در تلاش کې راوړم انشاء الله خلق لاس کې میوي د خار نه راوړي او د امیر عبیدہ بن الجراح مجاهدین با د دشمن سرونه لاس کې راوړي پروا ونه ساتي خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مبارک لاړو سبالا چې کله دی سبا جنگ میدان ته زی خبر راغې شپږ واړه مجاهدین عیسائی کمانډر خپل د شپې راغون کړل ورته وی څنګه دا خلق قتلو کنا خلق ورته ویل قتلوي کمانډر ورته وی بیړه مغر کشا څنګه قتلوي کدا شپک کسان مو مړ کړل په والله کې تاسو یو ژوندې پری دی نو که زما منئ دا شپک واړه به ورته ور خوشي کو
خالد بن ولید رضی الله عنه ته شپږ واړه مجاهدین ور وبخر وې زوالا. اوس خالد بن ولید سوي او ورته دانه وې چې ستاډه شکریا نه ستاډه شکر موږ له دوه منا چینی راولېږي بیا چې موږ یاره چې موږ سره خو ډېر لوی تعاون کوي د دوی تعاون د دوی په سر باندې مورشه موږ له دې چینی نه رالېږي موږ له دې روډونه نه پخوي زموږ عقیدې پورې د کار نه لري زمونږ عقیده دې نه چیړي موږ ستا د روډونو محتاج نه یو تاسې خپله په سرکونو باندې پراته یې خدایم تباه او برباد کا موږ له بس روډونه او زمونږ د مشرانو کې د الله هغه بهادري راولي صاحبه هغه بهادري په کار ده دا به موږ ته راځي او موږ نه به سوال کوي خو زمونږ مسلمانان ډېر کمزوري دي. عیسی علیه الصلاة والسلام د قوم یو عالم راوغوښتو عیسی راهب ورته وایي داسې چل دی چې دا کسان مونږ ژوندي ورکو ستا څنګه خوښه ده وایي بالکل یې ورکوي جنګ نه شئ ګټلی ولې هغوی مرګ غنیمت ګڼي ژوند غنیمت ګڼي تا سره په میدان کې ولګ غنیمت ګڼي او تا سره داسې کسان دي چې دا نه په خپل عزت دی او نه د بل په عزت دي نو دوی مونږ ته وایي نو هغه کردار چې د عیسیانو په جنگ میدان کې تېنه ګیرې شکوې شوې عیسی او کمانډر را اوچتیږي او هغه ورته وایي زما د قسم په عیسی وي چې دا جنگ تاسې بیلی ولې بیلو هغه ورته بیا خپل مشکل بیانوي چې زما ګډې وې هغې سره ستاسې کمانډرانو څه وکړل زما بیبي سره ستاسې کمانډرانو څه وکړل انشاءالله را روانې جمعې ته او باقي بیان د دې او د بهادر د جنگ د میدان د حضرت قیس بن حبیر رضی الله عنه دا غي واقعه به ان شاء الله را روانه جمعه تا او د سوید بن بهرام رضی الله تعالی عنه دا غي واقعه به ان شاء الله د تر دوراره واقعه به او د دې عیسی کمانډر او دا غي سره د خپل عیسیانو د هغه عادتونو ذکر چې په کومه وجه باندې یو جماعت شاته شکست خوري کومې خبرې وي ان شاء الله ابر روانه جمعه ته بیانو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي ان شاء الله دا د جمعې علامه ده او ورځې پر لنډېدو دي نو ضروري اعلان دا دی چې ان شاء الله زمونږ به نور بیان د جمعې په ورځ باندې 12:30 بجې شروع کېږي ان شاء الله او 1:30 بجې به ان شاء الله بیان ختمو په دې وجه چې ختم خواجاګان دی ما چې پرون د دې مرګرو حال ولیدلو نو دوی زمونږ ختم خواجاګان چې وشي بیا ما سره هلته ناست وي یو 10 منټه خبرې کو نو مازدیګر دوی دې ځانه رخصت شي بیا په لاره باندې د روډونو پته لګي نه نو موږ سره میلمانه د بار ځایونه ډېر زیات راځي نو ټول ته درخواست دا دی ان شاء الله العزیز چې څومره میلمانه د جمعې بیان ته راتلل غواړئ نو د 12:30 بجې به ان شاء الله را روانې جمعې ته بیان وي 1:30 بجې باندې بیان ختمېږي ان شاء الله او د هغې نه بعد به مونځ وي او به ختم خواجاګان وي او بله خبره دا درنو چې بعضې ملګري هغوی مونږ مجبوروي او مونږ ته وایي چې تاسې یا چاندې اعلان وکړئ ځان دپاره هغوی چانده غواړي یا څنګه نورونو زمونږ مدرسې ته میلمانه راځي د ټولو د وړاندې زما دا درخواست دی چې زمونږ خپله چانده نه غواړو وجه دا ده چې یو میلمه د یو ځای نه راځي 2000 د هغه خرچه باندې لګي او هغه ته زه داسې خبرې وکړم چې ګوره که چانده رانه کړي نو زما مدرسه ګډه وډه ده نو داسې نه کوو وروڼو مونږ ته به هم الله راکوي او هغه ملګري چې دلته چاندې په تمه راځي نور دې نه راځي د مدرسې د اراکینو فیصله دا ده چې د چاندې دپاره اجازت هیڅ چاته هم نشته نه به د چاندې اعلان کوي او نه د چاندې د راغونډولو اجازت دی وروڼو زمونږ مدرسه هغه الله رب العالمین د دې قوم په قربانۍ باندې د مسافرو په قربانۍ باندې د زنانو په قربانۍ باندې چلیږي الحمدلله او روانه ده ان شاء الله اوس څو ورځې کېږي زمونږ د حج ملګري الله دې خوشحاله کړي په خپه باندې معذوره تکلیف دی ورته او هغه د پېښور نه هغه کس رالیږي د دې ماربلو د دې ریګړۍ مسله هغه قرباني وکړه الله دې قبول او منظوره کړي نو دا مسله روانه ده زمونږ یو مشر هغې بار بار موبایل باندې ما سره خبرې کولې نو انشاءالله هغوی هم راغلي د مدرسې د رنګ انتظام کوي انشاءالله رنګ به هغوی کوي او زمونږ 2 ضرورتونه دي چې هغه تاسې له موږ پیش کوو خو دا به نه وي چې تاسې چا ملګري چې سوي نو موږ به انشاءالله زمونږ د جومات حال الحمدلله دننه به په جوړېدو وي خو بار زمونږ برنډه او جومات صحن چې کوم دی نو دا کار ته ضرورت لري او درخواست مو دا دی وروڼو چې کوم ملګري
د چا خپل سوس مطابق وي یا د نورو مرګرو د هغې دپاره انشاءالله زمونږ د حج یو مرګری او د هغوی چاچی وا وفات شوی وا الله رب العالمین دی ارباب لنډۍ کې د هغوی جنازه ما کړې وه ډېر نیکان بچي دي نو هغوی مدرسې له د مور پسې صدقه 35 بورې سمټه هغه راوړې الله دې قبول او منظور کړي نو انشاءالله اوس کار شروع کول غواړي کوي چې نیک او نه به کو که تاسې وایي ځکه تاسې وایي چې ما باندې ډاکټر صاحب کار بند کړی دا ته وایم ډاکټر ته ورغلی ما د مولوي صاحب کار بند کا او که ته ځان جوړول غواړې نو کار بند کا چې ستا په ذهن باندې دا بوج ختم شي نو ما سوچ کولو چې کار بند شو نو دا دی بند دی اوس څوک خو بیا غم نه کوي مشکله ده او ګران کار دی نو انشاءالله نن درنه دعا مطالبه کوم چې دعا وغواړئ چې خدای پاک د دې مدرسې دا کار بیا په خپل فضل و کرم باندې شروع کی او رب العالمین د ټولو راغلو مرګرو دپاره هم دعا وغواړئ چې الله کریم څومره میلمانه راغلي د خوا او شا علاقې غیرتمند مسلمانان راغلي زمونږ کور ته بعضې مرګرو ما ته درخواست کړی زنانه ته درخواست دعا کړی ټولو ته دعا وغواړي رب العالمین د ټولو پریشانۍ ختم کړي د ښکلي پیغمبر په سنتو برابر زندگی را نصیب کړي او د یرموک کومه غذا چې روانه ده او په دې کې موږ د چا ذکر کوو الله کریمه د هغوی د زړه آدمینی قرباني خدای موږ ته نصیبه وګرځي الله زمونږ بچیم نیکان صالحان کې الله زمونږ مقتدیان هم نیکان صالحان کې زمونږ شاګردان هم نیکان صالحان کې د جامعه کې ډېر غریب خلک ټیکټرو والا چې هغوی خپل ورځ روزانه مزدوري کوي هغوی ته موږ موبایل وکړو را ټیکټر راواله ټرالي راواله هغوی خواران راشي موږ یو ګنټه کار دی ټوله ورځ کار وکړي چې کله ماښام ځي د کپړو او د جامو او د خاورو پته لګي نه والا پیسې مزدوري وای نه دعا کوي نورونو دا مدرسه د داسې غریبانانو خلقو په چاندو روانه ده څوک د لاس خدمت کوي څوک د خپو خدمت کوي څوک چې کوم د ژبې خدمت کوي نو دعا وکړي چې الله زموږ دا پاتې کار چې اوس مدرسه کې د صبرونو سخت ضرورت دی دا څومره میلمانه راځي او داس ځای نشته نو الله رب العالمین دې داسې نیکان مسلمانان برابر کی چې زمونږ د اودسونو پروګرام برابر شي زمونږ د دې صحن دپاره د فرش تنظیم برابر شي زمونږ د دې مدرسې دپاره دا پاتې شیشې او دا نورې مسلې دي د کړکو جمع را روان دی لاندې طالبانو کمرې دپاره هم هغوی دپاره هم هېڅ نشته او همداسې پرشونو باندې طالبان ناست دي چې الله رب العالمین د هغې دپاره هم انتظام برابر کی د کړکو د ورونو انتظامات الله وکړي خدایه مونږه تا ته بس سوال دی او تا نه غواړو الله موږ انتهایی کمزور یو موږ هیڅ وس نشته موږ څوک داسې دوستان یا داسې بار ملکونو کې مشران یا داسې خلق چې هغوی ته لاړ شو موږ ورته چانده وغواړو خدایه اوسه پورې د نه یو بوتلي چېرته بیا مو چاندې ته مه وروله الله چې د چا مال درته قبول وي د چا دولت درته قبول وي یا الله دې مدرسه کې قبول کا الله دې جامعه کې قبول کا الله زموږ د ټولو پریشانۍ ختم کا الله څومره مرګري جامعې سره مینه کوي بعضې مرګري طالبانو ته د لنګر خرچه ورکوي الله بس موږ به تا ته څوک یو خو الله تا ته معلوم دي ربا کم چې ستا په طالبانو خرچې کوي الله ته ورته د رزق حلال دروازې کولو کا مال حلال ور نصیب کا بچی نیکان صالحان کا بچی محدثین کا الله موږ سره دوی دا دوستانه د خپل رضا وګرځوه د کمې مور دپاره چې د هغې بچو او د هغې زوم کومه صدقه وکړه الله د ارباب لنډۍ نه دلته راوړه یا الله د دغې صدقې په عوض باندې د هغې مور په قبر باندې د هغې سره په ټول خاندان باندې انوارات او برکات را ووروه او رب کریمه دې مدرسه کې چې څوک کار کوي الله که هغه د هر قسم کار وي الله که هغه د لنګر په شکل وي د تعمیر په شکل وي د تنخوا په شکل وي د استادانو یا الله د ټولو د دواړو جهانو د عزتونو فیصله وفرمایا او دا دعا وکړو رونو زمونږ د استادانو تنخوا میاشت چې پوره کېږي بیا چانده راځي چې میاشت نه لا نو سم نه نو زمونږ چې کوم مرګرو نومونه لیکلي د هغوی چانده انتهایی کمه ده مخکې تقریبا هغوی به 52,000 روپۍ برابرېدلې اوس چې مونږه خرچه سیوا شوه نو مرګري تنخوا نه ورکوي کافي ما وکتله پرون د ډېرو کسان نومونه پکې نشته نو درخواست مو دا دی رڼو چې کوم مرګري قاري صاحب سره چا نومونه لیکلي هغه چانده د میاشتې برابره ورکوئ همدغه تنخواګانې دي تقریبا 4 کم 2 لکه تنخوا زه استادانو له برابروم نو زما څه تجارت نشته
سنور حیثیت نشته نو دعا وکړئ چې الله دا تنخواګان هم د غیبونه برابري کړي، د تعمیر کار هم الله د غیبونه برابر کړي، الله د لنګر انتظامات هم د غیبونه وفرمایي. الله پاکستان کې دعا وکړي کشمیر د پاره، الله د کشمیر د مظلوم ملت په حال باندې ورحمېږي، الله د مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. بار ملکونو کې څومره مسلمانان دي، مسافر دي، پریشان دي، بدحال دي، الله د ټولو د عزتونو فیصله وفرمایي. د مدرسې سره څومره زنانه او تعاون کړي، مردانه او تعاون کړي یا یې کوي، الله په دواړه جهان بدلی ور نصیب کړي. زمونږ او د دې راغلو میلمنو او د دوی او زمونږ د میندو او خویندو د بیان د اوریدونکو مسافرو د ټولو مسلمانانو په وخت د ځنکدن کې دا کلمه د مرګ نه وړاندې نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله